بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر خلک د حج ترتیب دپاره پریشان دي او دا یې فکر یې کوي چې دا ډېر ګران کار دی، خو دا بالکل ګران نه دی، آسان دی. زمونږ دا خلک اکثر حج تمتع کوي. حج په درې قسمه دی. حج تمتع دې ته وایي چې یو کس د دې ځای نه ځي، هغه وایي چې زه به اول عمره ادا کړم، بیا به زه احرام به کولو کړم، څو ورځې به د حساب زه عبادتونه وکړم، او چې بیا ایام الحج راشي. څه راشي؟ ایام الحج یعنی اتمه ذوالحجه، نهمه، لسمه، یولسمه، دولسمه او دیارلسمه، بیا به زه دې کې حج ادا کوم. نو د عمره ادا کړله، د عمرې نه بعد د بیا احرام پرانیستو، خپل هوټل کې پاتې کېدو، حرم شریف ته تلو راتلو، عبادتونه یې کړو. اتمه ذوالحجه چې شي نو دی به غسل وکړي، سنت دي، احرام به وتړي، او بیا به چې کوم دی حرم شریف نه که ځي، او که د خپل هوټل نه ډارېک ځي، د ده خوښه ده، دی به ډارېک لاړ شي او مینا ته به لاړ شي. په اتمه ذوالحجه به چېرته لاړ شي؟ مینا ته به لاړ شي. د غرمې لمونځ ته به ځان ورسوي. نو د غرمې لمونځ، مازدیګر لمونځ، ماښام لمونځ او د ماسخوتن لمونځ او د سحر لمونځ دا به په مینا کې وکړي. نو دا به نهمه ذوالحجې ته به دی راورسي. نهمه ذوالحجې ته چې دی راورسي، چې دی کله سحر لمونځ وکړي، یاد ساتئ، ګورئ دا سنت دي، دا سنت دي. اتمه ذوالحجې باندې مینا ته تلل او دا پنځه لمونځونه کوله، ټیک شول، دا څه دي هلته کې؟ دا سنت دي. بیا چې کله نهمه ذوالحجه شي نو دی به د مینا نه ځي عرفات ته، د ماسپښین لمونځ ته به ځان رسوي، یعنې د زوال ټیم ته بهتره ده چې دی د زوال ټیم ته ورسېږي. نو دی به د زوال ټیمه پورې ځان ورسوي هلته کې، دا بهتره خبره که وروسته هم ورسي خیر دی، پروا نه کوي، خو بهتره دا ده چې دی زوال ټیم ته ځان ورسوي. بیا په عرفات کې وي، به میدان عرفات کې وي، دی به خپله خیمه کې وي، هلته کې به د ماسپښین لمونځ او د مازدیګر لمونځ دا به یو ځای ادا کړي، ځکه چې رش ډېر زیات وي. نو دی بیا مطلب که مازدیګر لمونځ له دې روزي نو دا د لپاره مشکل ده. نو اسانه دا د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه و وسلم دا رخصت ورکړی دی، دا اجازه شته دی چې تاسو د مازدیګر لمونځ، بلکې ضروري ده چې د مازدیګر لمونځ او د ماسپښین لمونځ دا د ماسپښین په وخت کې ادا شي. بیا به دغه وخت کې به دی خپل ذکر به کوي، تلاوت به کوي، دعاګانې به کوي، استغفار به وایي، ټیک شوله جي، دا بهتر دی. بیا چې د ماښام وخت راشي، غروب آفتاب وشي، نو دی به بیا لاړ شي، روان به شي، مزدلفې ته به ځي، شپه به دی مزدلفې ته وړي، ماښام لمونځ به په عرفات کې نه کوي. دی به روان شي چې هر څه ټیم مزدلفې ته ورسېدو، په لاره ماره کې به پړو نه اچي، کوشش به کوي مناسب ځای ته ځان ورسوي. نو مزدلفه کې به دی شپه کوي، چې څنګه دی ورسېدو، دی به د ماښام لمونځ او د ماسخوتن لمونځ دی به یو ځای ادا کوي. د ماښام لمونځ خو به د نه وخت تېر شوی وي، د ماسخوتن په وخت کې به دی دا دواړه لمونځونه څه کړي، دا به ادا کړي. ټیک شوله جي. بیا به سحر شي، چې سحر شي دی به د سحر لمونځ نه بعد وقوف کوي، مطلب دا دی چې ذکر، تلاوت، دعا، اهتمام به کوي. د هغې نه بعد به دی روان به شي. اگر که طلوع آفتاب نه شي، د هغې نه مخکې مخکې هم روانېدی شي، خو دا سحر لمونځ نه بعد به دی څه ناڅه چې کوم دی د فجر صادق نه بعد به دی وقوف به کوي، دعا به غواړي، ذکر به کوي، څه ناڅه به په مزدلفه کې به وخت تېروي. د هغې نه بعد به بیا دی روان شي، مینا ته به ځي، دا به لسمه ذوالحجه به شي. ټیک شوله جي، یعنې د اختر ورځ وي. ټیک شو، لسمه ذوالحجه به شي، نو په دې ورځ به دی د مزدلفې نه روان شي، وړومبې مینا ته به ځي. ټیک شو، غټ شیطان به ولي، چې هغه ولي، ټیک شوله جي، د هغې نه بعد دی به بیا چې کوم دی قرباني به کوي. ټیک شو، قرباني چې وشي د هغې نه بعد به دی حلق به کوي، سر به خري. ټیک شوه. تر اوسه پورې ترتیب به دا و چې یاره حاجیانو به دلته کې شیطان وویستو، او هغه خپلو ملګرو ته یا د کپنۍ والو ته، اعتمادي کسانو ته به وي چې موږ له قرباني کوي. دی به لا په لاره باندې چې د قرباني به شوې وه، ده ته به چې کوم دی هغه تصویران به هم د خپلې ذبحې راغلل، یا به ورته اطلاع شوه چې هلکه ستاسو قرباني وشوه، نو ده به سر وخوري. سخت کار لږ مشکلات دي، خو هغه به موږ را روان تفصیلي بیان کې درته بیا زه واضح کوم. نو به هر حال
په 10 ذوالحجه به شیطانان ولي، شیطانانو بعد به دې چې کوم دی هغه قرباني به کوي خپله یا د بل په ذریعه باندې، د هغې نه بعد به دې سر خوري، د سر خورېلو نه بعد به دې بیا څه کوي، ټیک شولو جي، دې به چې کوم دی هغه طواف زیارت به کوي. کله چې د سر وخورېلو ټیک شو، ده ته اجازت دی چې دې خپلې کپړې واچوي، هوټل ته دې لاړ چې خپلې کپړې دې واچوي، ټیک شو جي. د هغې نه بعد به دې څه وکړي، طواف زیارت وکړي. طواف زیارت نه بعد به بیا چې کوم دی هغه سعی به وکړي د صفا مروه، او د هغې نه وروستو چې کوم دی دې به بیا لاړ شي، شپه به بیا مینا ته یوسي. نو دا به د 11 ذوالحجې شپه به دې مینا ته یوسي، دا سنت دی، ټیک شولو جي. بیا به چې کوم دی زوال وخت مینا کې به دې ایثار وي، د زوال وخت چې راشي غرمې لمونځ به وکړي، د هغې نه بعد به بیا شیطانانو پسې لاړ شي، 3 واړه شیطانان به برابر کړي، ټیک شولو جي. بیا به چې کوم دی دې مینا ته واپس به راشي، یعنې خپلې خیمې ته به واپس راشي، ټیک شو. 12 ذوالحجې شپه به هم وکړي، ټیک شو. او بیا به چې کوم دی زوال وشي، بیا به شیطانانو پسې لاړ شو، ښه برابر وکړي. دې ځای کې دته اجازت دی، پوه شو، د افعال پوره شوله. که چېرې بالفعل دی غواړي نو دی خپل هوټل ته هم راتلی شي، خو بهتره دا ده چې دې څه وکړي، د 14 ذوالحجې شپه هم په مینا کې وکړي، او د 14 ذوالحجې چې څنګه طلوع آفتاب وشي د سحر د مخه دی بیا د شیطانانو پسې لاړ شو، ښه برابر دی ولي. د هغې خپلې طریقې دي، هغه به درته بیا انشاءالله را روان باندې دی چې دا دغه وکړي. نو د ده بس بیا یو بل واجب پاتې شو، هغه چې کوم دی هغه طواف وداع دی، یعنې اخري طواف چې کله دی د مکې شریفې نه رخصتېږي دی به هغه طواف وکړي. بس دا د حج هغه پوره شولو، مبارک شه. دا د حج طریقه ده، دې کې څه